برېښنا شرکت هم د اسلامي امارت له لویو شرکتونو څخه یو شرکت ده او برېښنا د انسانانو د ژوند تر ټولو مهم عنصر ګرځېدلی. نن چې ټوله نړۍ کنیکټ ده، یوه ده، غږ رسیږي، دا ټول د برېښنا کار ده. نو موږ هم په خپل شرکت کې د خپلو مسلکي کادرونو سره یو ځای د برېښنا شرکت کې په خورا ښه مینه محبت کارونه روان کړي دي. برېښنا شرکت په مختلفو ځایونو کې خپل پیشرفت لري چې زه به یې په تجارتي برخه کې معلومات تاسو ته وړاندې کړم. د هغوی له جملې نه د عوایدو لوړوالی ده. د افغانستان کې چې کله د سیاسي بدلون راغی، افغانستان له اقتصادي مشکلاتو سره، د بینکونو له مشکلاتو د بندولو سره او له نورو ټولو مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو سره وکولی سوای د 14 کال د وږي د میاشتې څخه د 1401 کال د سرطان تر میاشتې پورې 24.8 میلیارده افغانۍ راجمع کړي دي. دغه یې د خپلو ټولو مشتریانو نه راټولې کړي دي. او د افغانستان د اسلامي امارت د برېښنا شرکت د هغو سیاسیونو او زورواکو چې هغوی د برېښنا بیلونه نه دي ورکړي او یا یې ورکول نه، د هغوی دپاره یې یو مختلط کمیټه وټاکله چې له حقوقي برخې نه هم هغه میکانیزم تیر سو، یو میکانیزم یې جوړ کړو. په هغه میکانیزم کې دا راغلی و او دا لیکل سوي و چې موږ د اسلامي امارت مسؤلین غواړي، د برېښنا شرکت غواړي هغه پیسې چې په زورواکو سیاسیونو باندې موږ باندې دي هغه پیسې بیرته برېښنا ته ورکړي. په دې باره کې موږ یو میکانیزم جوړ کړو. په هغه میکانیزم کې دغه راغله چې هر څوک د برېښنا پیسې نه ورکوي، موږ د هغوی کورونه، مارکیټونه، جایدادونه یا په کرایه یا په اجاره بل چاته ورکوو تر څو خپل قرضه راټوله کړو او په هغو پیسو باندې نه سوی ادا کېدلی او د دې پیسې ډېرې ولې او په دې کرایه نه سوی راټولېدلی، ممکن موږ د هغوی کورونه وپلورو. دا میکانیزم لوړو محترمو مقاماتو ته ورکړ. هغوی له مطالعې وروسته یو باصلاحیته کمیسیون وټاکل چې په کمیسیون کې د وزارت دفاع باصلاحیته نماینده او د وزارت داخله هم باصلاحیته نماینده او د لویو استخبارات د لوی ریاست نه هم یو باصلاحیته نماینده په شمول د نماینده د برېښنا یو باصلاحیته هیئت وټاکل تر څو د میکانیزم په ساحه کې عملی کړي. روابط حسنه و حکیمانه با کشورهای همسایه ها که افغانستان برق از آنها وارد می نمایند تأمین و ادامه یافته است. علاوه بر این که با این کشورها ما رابطه خوب را تأمین نمودیم، ما سعی نمودیم که در حمایت این کشورها را داشته باشیم و روی این ملحوظ چندین بار با کشورهای ترکمنستان و ایران بحث نمودیم تا تعرفه پایین‌تر و نازلتر برای برېښنا شرکت ارائه بدارند که خوشبختانه در این راستا هم ما کامیاب بودیم. ما نه تنها از تجهیزات حفظ مراقبت نمودیم بلکه طبق پلان سعی و تلاش نمودیم که تجهیزات را بازسازی و ترمیمات اساسی هم نماییم که در این گزارش بعداً برای شما ارائه خواهد گردید. قسم که رئیس تجارتی هم تذکر دادند با حاکمیت امارت اسلامی گلم زورمندان، سیاسون، فساد و اختلاس جمع شده و روان عدالت، صداقت و خدمت در بین رهبری و کارمندان برېښنا شرکت حاکم شده است که این خود دستاورد خوب برای افغانستان برېښنا شرکت می باشد. زیرا زمانی که انگیزه و افکار پرسونل یک سازمان پاک و خالص گردد، زمینه رشد و توسعه آن سازمان بیشتر گردیده و بهتر می توانند خدمات ارائه کنند. نزد الله تعالی دعا می نماییم که ما را توفیق عمل نصیب کند تا این مسئولیت خویش را با وجه احسن انجام داده تا در دنیا
مصدر ارائه بهتر خدمت به مردم و در آخرت در ترازوی اعمال خیر ما افزوده شود. د افغانستان برشنا شرکت همیشه تلاش نموده است تا به صورت مستمر و دوامدار از اجراءات و دستاوردهای خویش مردم مسلمان افغانستان را از طریق رسانه ها، شبکه های اجتماعی، تدویر کنفرانس ها، نشست های خبری و وبسایت های رسمی برشنا شرکت اطلاع رسانی نماید. ما به پاسخدهی و حسابدهی من حیث اصل شفافیت و مؤثریت در اجراءات امور باورمند هستیم. در بخش اجراءات بخش های تکنیکی بعض موارد است که باید بپردازیم. اگر در بخش عرضه و تقاضای انرژی برق صحبت کنیم، در حال حاضر 78% برق افغانستان وارداتی است و 22% آن تولیدی داخلی می باشد. طبق پلان تقاضا و عرضه اعظمی برق در افغانستان ما در حدود 1220 مگاوات برق تقاضا داریم که میتونیم عرضه از او را به 840 مگاوات برسانیم. چون کمبود انرژی است، ما تقریبا در حدود 380 مگاوات برق کمبود داریم و پرچوی هایی که همیشه دوامدار می باشه از بابت ای ارقامی که قبلا برتان تذکر دادم از او است. در عموم باید بگویم که مردم افغانستان چند فیصد دسترسی به برق دارند. مردم افغانستان در حدود 38% دسترسی به برق دارند. در بخش تولید و تورید انرژی برق، برشنا شرکت به مقدار 7.5 میلیارد کیلووات ساعت را از منابع تولیدات داخلی، وارداتی و IPP که بخش مشارکت عامه و خصوصی میشه به اساس ظرفیت سیستم موجوده در سال 1401 پلان نموده و طبق پلان کارهای ما پیش میره. در عرصه ظرفیت تولید انرژی برق دستگاه‌های داخلی هم دستاورد خوب داشته ایم، طوری که با توسعه ظرفیت ناسبه بند برق آبی کجکی مجموع ظرفیت ناسبه تولیدی دستگاه آبی در مجموع از 311 مگاوات ساعت به 411 مگاوات ساعت ارتقا یافته است. در بخش تولید انرژی برق از انرژی قابل تجدید نیز دستاورد و اجراعات خوب صورت گرفته است، طوری که مسوده پلان استراتژیک 5 ساله انرژی قابل تجدید توسط تیم تکنیکی برشنا شرکت تهیه و ترتیب شده و طرح سرمایه‌گذاری 3 پروژه بزرگ انرژی قابل تجدید 2 شرکت داخلی در ولایت هرات و بلخ به ظرفیت مجموعی 350 مگاوات توسط متخصصین برشنا شرکت در حالت ارزیابی است. همچنان متخصصین داخلی در افغانستان برشنا شرکت پروژه های انرژی قابل تجدید را جهت جلب سرمایه گذاری خصوصی اولویت بندی نموده است. قابل تذکر است که مطالعات تکنیکی 8 پروژه سولری هایبرید به ظرفیت مجموعی 24 مگاوات در 8 ولایت توسط تیم تکنیکی برشنا شرکت تکمیل گردیده که با امکانات مالی انشاءالله تعالی این پروژه ها تطبیق خواهد گردید. در بخش بازسازی، ترمیمات اساسی، حفظ و مراقبت دستگاه های تولیدی باید گفت که 7 دستگاه تولید برق آبی را تیم خود برشنا شرکت بازسازی و یا ترمیم اساسی نموده است که از آن جمله می توان فعالسازی و ترمیم دروازه گلابه بند برق نقلو که 36 سال این دروازه فعالیت نداشت و یک پروژه بر از او مد نظر گرفته شده بود که بیشتر از $10 میلیون باید بالای از او مصرف می شد. با
زحمات شبانه روزی تیم تکنیکی برشنا شرکت ما این دروازه را فعال نمودیم و امکانات ذخیره بیشتر آب میسر ساختیم. د فتح څخه مخکې د مالی حساباتو دغه رقم د محاسبې او په نورو برخو کې د یوې مکملې ERP نه موجودیت و چې تر اوسه پورې د دې یوه کال په ترڅ کې موږ وتوانېدلو چې دغه سیسټمونه د خپلو داخلي کادرونو او ډیولپرانو په مرسته ورغوو، جوړ یې کړو او په لنډ وخت کې به انشاءالله د دوی خپلمنځي انټیګریشن د بانکو سره انټیګریشن ترسره سي او موږ به خاصتا برېښنا شرکت به د برېښنایي حکومتولۍ په برخه کې یو لوی ګام اخیستی وي او ترڅنګ به یې هغه اندېښنې چې د فساد او یا هم نورو تخریبکاریو څخه راولاړې سوي وي د همغه مخه به نیول سوي وي. د دې ترڅنګ چون مخکې ما یادونه وکړله برېښنا شرکت یوه لویه شبکه لري او ډېر زیات اداري واحدونه لري. موږ وتوانېدلو چې د خپل فایبر او همدا ډول د نورو داخلي مخابراتي شبکو په مرسته دغه ټول اداري واحدونه سره وصل کو او د دوی ترمنځ د چارو د چټکتیا په موخه دغه سیستم را مابینځ کو، د شبکه او یا د نیټورک سره وصل کو او د دې ترڅنګ هڅه کیږي چې یو نظارتي سیستم د دې نیټورک لپاره جوړ کو. بله خبره مهمه خبره دا ده چې مخکې یادونه وسوله چې برېښنا شرکت ډېرې زیاتې پروژې یا تکمیلي کړي دي یا تر کار لاندې دي یا بې تکمیلي کړي. دغه پروژې څو شکله لري. یو هغه پروژې دي چې د نړیوال بانک ADB او یا هم USAID د خوا څخه فنډ کېدلې تمویلېدلې چې د هغو څخه ځینې په داسې حالت کې دي چې 50%، ځینې 80%، ځینې 80%، حتی داسې پروژې شته چې 90% تکمیلي سوي دي او تقریبا 1.8 میلیارډ ډالر پر دې باندې سرمایه ګزاري سوې ده او د دې د تمویل لپاره پکار دي چې په هغو کې اکثریت برخه پیسې د جمهوریت یا د تیر نظام تر وروستیو پورې تمویل سولې او ورسېدلې. د پاتې برخو دپاره د تمویل لپاره د احمدزي صاحب یادونه وکړله د خصوصي عوامو مشارکت د لارې او یا هم د برېښنا شرکت د داخلي بودیجې د لارې یا د وزارت مالیې د بودیجې څخه د تمویلېدو پر هڅو باندې کوښښونه پر هڅې سوي دي او کوښښونه سوي دي چې د دوی لپاره دغه تمویلي اړخ پیدا کړي. د دې ترڅنګ برېښنا شرکت خپله د داخلي عوایدو څخه جوړه یوه بودیجه هم لري چې تقریبا په حدود د 43 میلیارد افغانو کې د 1401 مالی کال لپاره تخمین سوې ده. که څه هم په دې مالی پلان کې د کسراتو شتون پیشبیني سوی دی خو د هغه د رفع دپاره چې رحماني صاحب یادونه وکړله د تعرفې پر یکسانسازۍ باندې کار روان دی چې همغه اړخ یې کور کړي. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره